قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. دا آل انډیا رادیو دلی ده او تاسو زموږ غږ د بهرنیو خپرونو پښتو څانګې څخه اورئ. زه اسما کاکړ یم او تاسو ته د نړۍ او سیمې خبرونه وړاندې کوم. پاملرنه وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته. هند او بنگلادیش د نږدې 55 کلونو وروسته د چلاټي هالدیباري ریل لاره بیا پرانیزي. د هند حکومت او نړیوال بانک د کووډ-19 څخه د هند د غریبانو ساتلو لپاره $400 میلیون پروژه لاسلیک کوي. لومړی وزیر مودي او د بنگلادیش لومړی وزیر شیخ حسینه به مجازي غونډه وکړي. په هیواد کې د کووډ-19 بیا رغونې کچه 95.31 ته وده کړې. د بریتانیا لومړي وزیر مودي ته بلنه ورکړه چې د راتلونکي کال لپاره د انګلستان په کوربه‌توب G7 سرمشریزه کې برخه واخلي. د روغتیا نړیوال سازمان د کووید ویروس تحقیق کولو لپاره د چین په ووهان کې سرچینه اخلي. او اوس هم بشپړ خبرونه. د لومړي وزیر نریندرا مودي او د بنگلادیش سیال شیخ حسینه ترمنځ د مجازي غونډې په جریان کې دواړه مشران به شاوخوا 55 کاله وروسته د هند او بنگلادیش ترمنځ د چلهاټي هالدیبري ریل لاره پرانیزي. دا د 1965 کال د هند پاکستان د جنگ پر مهال قطع شوې وه. د دې هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانسپورت او ارتباطاتو پیاوړتیا ده. د دواړو خواو مشرتابه ژمن دي چې د 1965 کال د مخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د 6 ریل اړیکې بیا رغونې او عملي کولو ته ژمن وي. د هالدیبري چلاټي ریل اړیکه د کلکتې څخه سیلیګوري ته د براډګیج اصلي لارې برخه وه. د هالدیبري چلاټي ریل پټلۍ په پرانیستلو سره له 6 څخه 5 د اورګاډي اړیکې به فعالې شي. د هالدیبري چلاټي ریل پټلۍ په پرانیستلو سره له 6 څخه 5 د اورګاډي اړیکې به فعالې شي. نور 4 عملیاتي ریل اړیکې د هند او بنگلادیش ترمنځ پټراپول، بینپول، کیټ درشنا، سنگاباد، روحپور او رادیکاپور بیرول دي. د هند حکومت او نړیوال بانک د کووډ-19 له تاثیر څخه د هند ضعیف او زیانمنونکي قشر لپاره د $400 میلیون پروژه لاسلیک کړه. د مالیې وزارت وویل دا د 2 برنامې لړۍ دوهم عملیات دی. د $250 میلیون لومړی عملیات د 2020 کال په می کې تصویب شو. برنامه به دولت او مرکزی حکومتونو وړتیا پیاوړې کړي چې د کووډ-19 ناروغۍ له امله رامنځته شوي زیانونو څخه بېوزلو او زیانمنونکو ته به همغږي او مناسب ټولنیز خوندیتوب چمتو کړي. نن به د لومړي وزیر نریندرا مودي او د هغه د بنگلادیش سیال شیخ حسینه ترمنځ یوه مجازي غونډه جوړه شي. د غونډې په جریان کې دواړه مشران به د کووید وروسته دوره کې د همکارۍ د لا پیاوړتیا په ګډون د دوه اړخیزو اړیکو په ټوله برخه باندې هر اړخیز بحثونه وکړي. هندوستان او بنگلادیش په لوړه کچه منظم تبادلې ته ادامه ورکوي. لومړي وزیر شیخ حسینه د تیر کال په اکتوبر کې هند ته رسمي سفر درلود. لومړي وزیر نریندرا مودي د سږ کال په مارچ کې د موجیب بورشو په تاریخي مراسم ویډیو پیغام ورکړ. دواړه مشران د کووډ-19 وبا په جریان کې منظم تماس کې پاتې شوي دي. هندوستان کووید په وړاندې په مبارزه کې د پام وړ مهم پړاو تیر کړی دی. په هیواد کې فعالې قضیې په تیرو 40 ساعتونو کې نږدې 9600 کمې شوي چې 3,22,000 ته رسیږي. د نوي ورځنۍ قضیو شمیر حتی له 25,000 څخه ښکته پاتې شوی. په تیرو 40 ساعتونو کې نږدې 40,000 قضیې راپور شوي. دا په وروستي 4 میاشتو کې راپور شوي یو له ټیټ نوي ورځنۍ قضیې څخه دی. د ملي احصایو کچه لا هم 95.31 ته لوړه شوې ده چې تر دې دمه 4,900,000 کسان روغ شوي دي. د روغتیا وزارت ویلي چې دې کار د تلفاتو په کچه کې د پام وړ کمښت لامل شوی.
چې په سلو کې 1.45 سلنه دی. د بریتانیا لومړي وزیر بوریس جانسن هندوستان ته بلنه ورکړې چې په راتلونکي کال کې د جی او غونډه کې برخه واخلي. ښاغلي جانسن لومړي وزیر نریندرا مودي ته بلنه ورکړه. د انګلستان د بهرنیو چارو وزیر ډومینګ راب له ښاغلي مودي سره ټلیفوني خبرې وکړې او دغه لیک یې په نیوي ډیلي کې وروسپاره. لومړي وزیر مودي دغه بلنه منلې ده. په لندن کې د انګلستان د لومړي وزیر دفتر وویل چې ښاغلي جانسن ښاغلي مودي ته لیکلي چې هند د سویلي کوریا او استرالیا ترڅنګ د 3 میلمنو په جمله کې دی. اعلامیه وایي دا اقدام د ښاغلي جانسن د هیلو سره په مطابقت کې دی چې د یوې ورته ذهني ډیموکراتیک ډلې سره کار وکړي ترڅو ګډې ګټې تعقیب کړي او ګډې ننګونې له منځه ویسي. د جی او غړو کې متحده ایالات، کاناډا، انګلستان، فرانسه، جرمني، ایټالیا او جاپان شامل دي. سږکال د جی او ډله به د راپورونو سره سم د پراخېدو شاهده وي او 10 ډیموکرات به پکې شامل وي. د دې نوم به ډي لس وي. د بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر سره د خبرو په جریان کې د انګلستان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی ډومینګ راب دا تایید کړه چې لومړي وزیر جانسن د راتلونکي میاشت جمهوریت ریاست په مراسمو کې د هندوستان بلنه د رئیس په توګه ومنله. هند او انګلستان د خپلو تعلیمي همکاریو د لا پیاوړتیا هوډ څرګند کړ. چین او روسیه د سې شنبې په ورځ د بالستیک توغندیو او هوایي توغندیو په اړه د دواړو هیوادونو ترمنځ د موافقې د لا پراخولو لپاره یو پروتوکول لاسلیک کړ. د تړون اعتبار به د نورو 10 کلونو لپاره وغځول شي. د چین دفاع وزارت لخوا د یوې اعلامیې په توګه دواړو لورو ټینګار وکړ چې د پروتوکول لاسلیک کول به د دواړو هیوادونو ترمنځ هراړخیز ستراتیژیکي همغږي لا ژورې کړي. ویان وویل چې د توغندیو د توغولو د خبرتیا په هکله هوکړه اهمیت لرونکې ده چې د ستراتیژیک دوه اړخیز باور زیاتوالی او د ستراتیژیکي غلطي محاسبې مخنیوي لپاره د چین د بهرنیو چارو وزیر او د دفاع وزیر جنرال وین پینګي او د روسیې دفاع وزیر سرګي شویو د ویډیو کانفرنس له لارې دغه پروتوکول لاسلیک کړ. روسیه، هند او چین د 3 اړخیزې ډلې برخه دي چې د ریک په نوم پیژندل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د 10 نړیوال ساینسپوهانو یوه ډله به په راتلونکي میاشت کې د چین ښار ووهان ته سفر وکړي ترڅو د کووډ-19 د اصلي سرچینو تحقیق وکړي. بیجینګ د خپلواکه تحقیق په اړه موافقې ته زړه نازړه دی او د روغتیا نړیوال سازمان څو میاشتې خبرې وکړي چې ښار ته د لاسرسي اجازه ورکړل شي. دا ویروس په ښار کې د څارویو پلورلو له بازار څخه راغلی دی، مګر د سرچینې لټون د چین او متحده ایالاتو ترمنځ تشنج لامل شوی. د ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې چین په دې تورن کړ چې د لومړنۍ پیښې د پټولو هڅه کوي. د ناګورنو کاراباخ په سیمه کې ارمنستاني چارواکو په آذري ځواکونو تور پورې کړی چې د دوی لسګونه سرتیري نیولي او د اوربان په تړون یې فشار راوړی چې 13 میاشت یې په سیمه کې جګړه پای ته ورسوله. پرون د ناګورنو کاراباخ دفاع وزارت وویل چې د سې شنبې په ماښام ناوخته یې له یو شمېر نظامي پوستو سره اړیکې له لاسه ورکړې وې چې په پام کې به د نومبر د 10مې د اوربان تړون له مخې د دوی تر کنټرول لاندې وي. د روسیې په منځګړیتوب دغه تړون په سیمه او شاوخوا سیمو کې د آذري او ارمنستاني ځواکونو ترمنځ د شپږو اونیو شخړه د آذربایجان د ځمکنۍ ګټې سره ودروله. مسکو سوله ساتونکي د اوربان پولیس ځای په ځای کړي دي، خو نښتې د یک شنبې په ورځ هغه مهال پیل شوې چې آذربایجان او ارمنیا هر یو په بل تور پورې کړ. په دې جګړو کې د آذري 4 تنه سرتیري وژل شوي او 6 قومي ارمنیان ټپیان شوي دي. د ترکیې ولسمشر طیب اردوغان ویلي دی چې د روسیې د دفاعي سیستمونو د اخیستو په اړه په ترکیې باندې د متحده ایالاتو بندیزونه د هغې د خپلواکه حقونو او دفاعي صنعت برید وو.
هغه وویل چې دا اقدام ناکام کیدونکی دی. واشنگټن د روسیې د S-400 توغندیو دفاعي سیستمونو د ترلاسه کولو په اړه د دوشنبه په ورځ د ترکیې د دفاعي صنعت پر ریاست یا SSB د هغه مشر اسماعیل دیمر او 3 نورو کارمندانو باندې بندیزونه ولګول. اردوغان د دغه اقدام په اړه په خپلو لومړیو څرګندونو کې وویل چې له بندیزونو څخه لا ولاړې شوي ستونزې به له منځه لاړې شي. پروانو حالاتو یو تبصره. د تبصرې عنوان د لومړي وزیر ویلي چې خلایي سکتور پرانستل به لوی فرصتونه رامنځته کړي. لیکنه د کوشک رای او جباړه وینا د هریندر کمار سواتی. لومړي وزیر نریندر مودي د ویډیو کانفرنس لاره د خلا سکتور څخه د کلدي صنعتونو، سٹارټ اپس او اکاډمیا سره متقابل خبرې تر سره کړي ترڅو په خلایي فعالیتونو کې د دوی ګډون تشویق کړي شي. د لومړي وزیر په مشرۍ مرکزی کابینه د 2020 کال جون په میاشت کې تاریخي پریکړه وکړه ترڅو د خلا سکتور پرانستلو او د فضا په فعالیتونو کې د شخصي سکتور برخه اخیستنې ته لاره هواره کړي. د هندستان د ملي فضا د ودې او د واک مرکز رامنځته کېدو سره د اصلاحات بعد د شخصي شرکتونو او سٹارټ اپس لپاره لاره هواره کړي. د دې څخه پس یو شمېر شرکتونو د فضا څانګې لاندې وړاندیزونه سپارلي دي. وړاندیزونه په پراخه کچه فعالیتونو پورې اړه لري چې ورکې د سپوږمکۍ کهکشان، کوچني سپوږمکۍ توغونکي موټرې، ځمکني سټیشن، ځمکني او خلایي خدمات، د تبخیر سیستمونه او د غوښتنلیک تولیدات شامل دي. لومړي وزیر د کانفرنس له ګډونوالو مننه وکړه چې تر دې دمه د خپلو تجربو په اړه نظرونه وړاندې کړي. هغه وویل چې د خلا په سکتور کې د هند استعداد د خلاصولو پریکړې په دې برخه کې د عمومي او شخصي انډیوالتوب نوې دور پیل کړي. هغه ګډونوالو ته ډاډ ورکړو چې په دې برخه کې د دولت بشپړ ملاتړ به یقیني کړي. هغه یادونه وکړه چې په پالیسیو کې مسلکیتوب او رونتیا او د حکومت پریکړې به هغه شرکتونو لپاره چې په فضا کې برخه اخلي ګټور ثابت شي. د راکټونو او د سپوږمکیو جوړولو لپاره د شرکتونو پلان ته په پام سره لومړي وزیر مودي څرګنده کړه چې دا یو لوی بدلون په نښه کوي او دا به د فضا په سکتور کې د هند بیرغ نور هم لوړ کړي. هغه وویل چې په دې سکتور کې شخصي پانګونې به عالی تخنیکی دندې د رامنځته کولو لامل شي کوم چې به په IITs او NITs او نورو تخنیکی سازمانونو کې استعداد ته ګڼ فرصتونه چمتو کړي. ښاغلي مودي وویل چې دا د هغه کلک باور دی چې هندي استعدادونو لکه څنګه چې د معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې د نړۍ په کچه شهرت ترلاسه کړي نو دا به وکولای شي په خلایي برخه کې هم داسې وکړي. لومړي وزیر پرګوته کړه چې په خلایي سکتور کې اصلاحات سوداګري د اسانه کولو پورې محدود نه دي بلکې اړینه جریانات هم پکار اچول شوي ترڅو په هر مرحله کې برخه اخیستونکو ته د مرستې ډاډ چمتو کړي او د دې سره د ازموینې اسانتیاوې او لانچ پیډونه هم رامنځته کړي. هغه وویل چې د دې اصلاحاتو له لارې حسابه نه یوازې دا تضمین برابر کړي چې هندستان د سیالۍ وړ خلایي بازار ولري بلکې د دې ډاډ هم ترلاسه کړي چې د خلایي برنامې ګټې تر ټولو بېوزلو خلکو ته ورسیږي. هغه لا ګډونوالو وغوښتل چې په کلکه فکر وکړي او د ټولنې او د هیواد په ګټه کار وکړي. لومړي وزیر مودي د مخابراتو او بارچالانې په برخه کې د خلایي سکتور اهمیت پر ګوته کړ. هغه ګډونوالو ته ډاډ ورکړو چې دوی به د فضا د څېړنې په دې دور کې د اسرو سره همکاري وکړي او هیله څرګنده کړه چې هیواد به ډیر زر د خلایي شتمنیو د تولید مرکز شي. د خلا د څانګې سکریټر او د هندستان د خلایي پلټنې سازمان رئیس ډاکټر کے شیوان د هندستان د ملي فضا د ودې او د واک مرکز څخه اجازه ترلاسه کولو او د فضا څانګې څخه ملاتړ لپاره سند څخه ترلاسه شوي بیلابیل وړاندیزونو په اړه لومړي وزیر ته معلومات ورکړل. هغه خبر ورکړو چې لا 500 څخه ډیرو صنعتونو لا د مخه خپل خلایي فعالیتونو لپاره خلایي شرکت ته لاسرسي کړي. د خبرو اترو په جریان کې ګډونوالو لومړي وزیر ته د اصلاحاتو په اړه نظریات وړاندې کړل. د بھارتی انټرپرایزز څخه سنیل بھارتی متل، د لارسن او ټربو لیمیټډ څخه جینت پټیل، د اګنی کول کاسموس پرایویټ لیمیټډ څخه سریکانت رویچندرن، د سکای روټ ایروسپیس لیمیټډ څخه پون کمار چندانا،
د الفا ډیزاین ټیکنالوژي او پرایویټ لیمیټډ څخه ډګروال ایچ اس شنکر، د میپ مای انډیا څخه راکیش ورما، د پکسل انډیا څخه اویس احمد او د سپیس کیډرز انډیا څخه اغلی شریماتی کیسن د غونډې په جریان کې خپل نظریات څرګند کړل. برخه اخیستونکو د لومړي وزیر سره د شخصي شمولیت لپاره د سکتور پرانستلو لامل مننه وکړه او زیاته کړه چې دا به د هند سره په خلای ټکنالوژي کې یو ستر قدرت جوړېدو په لور حرکت کې مرسته وکړي. دوی هوډ وکړ چې د آتم نربھر یا په ځان بسیا هند جوړولو په عملیاتو کې د فعال برخه اخیستونکو په توګه به کار وکړي. دوی د اسرو لخوا د دوی د پروژو لپاره چمتو شوي مرستو او لارښوونو قدرداني وکړه. ویل چې د اسرو سره د شخصي ادارو همکاري به نه یوازې په کال کې د ډیرو راکټونو د توغولو پایله ولري، بلکې د راکټ انجنونو پراختیا کې به نوې ټکنالوژي پرمختګونه هم رامنځته کړي. دوی د ماشومانو لپاره د اسرو تاسیسات د خلاصولو وړاندیز هم وکړ ترڅو دوی د برخه ته نور هم راجلب کړي.